سلامونه دوستانو، راځئ چې په الماني ژبه باندې یو څو لغتونه او یو څو جملې زده کړو. موږ ته چې څوک خبر وکړي او موږ ورته وایو بالکل صحیح ده، خبره تاییدوو، مطلب صحیح، بالکل صحیح وایي، دغه لغت په الماني ژبه وایي ګناو. او بل لغت ماته ده دوستانو ګلایش وایي سمدستي یا ورته وخت کې، په ورته حال کې ګلایش مطلب د ته وایي ګلایش سمدستي یا په ورته وخت یا ورته. او بل موږ دوستانو موږ چې کوم ځای کې کار کوو، موږ غواړو مطلب دمه وکړو، دمه کول ته وایو پاوزه مخن. تاسو کولای شئ خپل دفتر کې یا چاته وایي، خپل کارمندانو یا رئیس یا سوپروایزر ته وایي زه غواړم دمه وکړم، دې ته وایي پاوزه مخن. او بل دوستان یو لغت ده ما سره چې کله موږ یو ځای کې نږدې اوسېږو یا نږدې کار کوو، موږ وایو لکه مثال زه وایم فرانکفورت ته نږدې. دغه جمله په الماني ژبه داسې وایي، دغه لغت بای فرانکفورت. او بل جمله زده کوو ته چیرته کار کوې، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایي wo arbeitest du، ته چیرته کار کوې. د مثال په توګه زه وایم ich arbeite bei BMW، په دې ځای کې کار کوم.